د سرو غواوو موضوع به مو خامخا اورېدلې وي. څو ورځې په فیسبوک او سوشل میډیا کې دا خبره راځي چې سرې غوا دا د سرو غوا حقیقت څه دی. که غواړئ چې په ټول جریان پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سرې غوا د اسرائیلو لخوا راپورته شوې یوه موضوع ده او دا موضوع ډېره تاریخي سابقه لري. هیڅکله هم یو کافر د مسلمان دوست نشي کېدی چې دا خبره قرآن کریم هم ثابته کړې ده. دا اوس جنګونه چې کوم په اسلامي هیوادونو باندې ظلم کیږي چې ښه مثال به په وروستیو کې فلسطین راواخلو. په فلسطین سره د اسرائیلو جګړه ده نه سیاسي جګړه ده نه دا بلکې عقیدوي او اسلامي جګړه ده. د اسلام جګړه ده چې دوی نه غواړي چې اسلام په دغه برخه کې پرمختګ وکړي. د سرو غواو حقیقت دا دی چې د فلسطین کې د مسجد الاقصی جومات چې تاسو به یې نوم اورېدلی وي د هغې لاندې یو خاص راز پروت دی چې هغې راز ته د تلو لپاره یا هغه د راز د رسپړلو لپاره مجبور یې درې داسې سرې غوا به ته قرباني کوي چې مکمل سرې وي او هیڅ سپین ویښته هم ونه لري. همداشان ان ډېرې پاکې غواوې وي او داسې یادونه هم شوې ده چې دغه غواوې چې کومه دي ان غاړې ته به یې پړی هم نه وي لوېدلی او ډېرې یعنې دا د دې معنا ورکوي چې دا به ډېرې پاکې غواوې وي. دا درې غواوې به راوستل کېږي او دلته به ذبحه کېږي. اسرائیلو ډېر زیات لټون وکړ، بالاخره دوی بریالي شول چې په امریکا کې دغه درې سرې غواوې پیدا کړي کوم چې دغه شرطونه یې پوره وو. دا غواوې اوس نه بلکې مخکې په 2022 اکتوبر میاشت کې په اسرائیلو ته له امریکا څخه انتقال شوي چې اوس همالته دي او دوی ساتنه کوي. دوی غواړي چې اوس دا فلمه دوی نیولې ده چې په مسجد الاقصی چې د اسرائیلو په لاس کې دی چې دغه ویجاړ کې او وړاندې هغه کوم راز چې په دې کې پروت ده هغه راوسپړي. دوی اسرائیلو ځینې انجینران هم بوولي وو او دا نظر یې ورکړی دی چې د مسجد الاقصی دیوالونه یا نور خراب شوي دي، برجونه یې خراب شوي دي چې نوي ترمیم ته اړتیا لري چې له سره ترمیم شي. نو هر څه چې دوی وغواړي کوي. نو هر کله چې دوی دغه ړنګ کړي او لاندې کوم راز دی دغه راز د بابل په نوم یو کتاب دی چې د عیسی علیه السلام او موسی علیه السلام د تاریخ یادونه هم کوي. په هغو کې دغه خبره راغلې ده چې د دې لاندې یو خاص راز پروت دی چې اسرائیل غواړي دغه راز ته ورسېږي او مسجد الاقصی ونړوي او بیرته یې بیا جوړ کړي چې د نړولو یو علت یې همدغه کوم راز چې دغلته پروت دی د هغوی راسپړل دي. د همدې لپاره د امریکا په ملاتړ که څه هم لومړی حماس په اسرائیلو برید وکړ، د هغې وروسته کوم ظلم چې په فلسطینیانو سره د اسرائیلو لخوا وشو هېڅ د منلو وړ نه و. په دغه جنګ کې په کوم بمبار چې په اسرائیلو اوس په فلسطین کوه په دغه کې تر 3500 زیات کسان شهیدان شوي دي او 1000 کسانو په شاوخوا کې دا زخمیان شوي دي. کلینیکونه بمبار شول، روغتونونه بمبار شول، همداشان مسجدونه بمبار شول. په عامو خلکو ډېرې پراخې بمبارۍ وشو چې په ډېر زیات قتل وشو. که څه هم اوس امریکا او نورو هیوادونو د بنیامین نتنیاهو د نیولو امر کړی، خو دا د ټولو د په خارجیانو پلان و چې په اسرائیلو په واسطه یې فلسطین تباه و برباد کړ، ټول مسلمان امت ته یې زیان ورساو. نو دوی په دې باور دي چې د دې وروسته د دجال ظهور دی چې دوی وایي چې امام مهدي به راځي او دجال به راځي. نه عیسویان خو دا نظر هم لري چې له دې وروسته مریم به راکوزېږي او هغه به د دې هغه بادشاهي کوي. خو اسلام داسې نه وایي، هغه به وایي چې عیسی علیه السلام به په وروستي وخت کې راکوزېږي. د دجال خبره چې دوی کوي دجال به په آخر وخت کې راځي. دجال په اړه مو خاصه ویډیو چمتو کړې ده، انشاءالله راتلونکي 2-3 ویډیو کې به یوه ویډیو د دجال په اړه وي چې دجال کومې نښې نښانې لري، چېرته به راڅرګندېږي، ولې به راڅرګندېږي، مسؤلیت
او دنده به یې څه شی وي. نو دغه د سرو غواو حقیقت چې موږ تاسو ته بیان کړ، دغه موضوع په وروستیو کې په سوشل میډیا کې ډېره زیاته مشهوره شوې ده. نو دا همغه سره غواګانې دي چې دغه به راوستل کېږي او ذبحه کېږي به، وروسته به نو حقیقت ته ځي، سره سپړل کېږي به، مسجد الاقصی به له منځه ځي. دا سرې غواګانې د دې لپاره دي چې که مسجد الاقصی دوهم ورته ترمیم کېده، په دغه ذبحه به ورته کېږي چې اوس اسرائیل غواړي دغه کار ترسره کړي، خو فلسطینیانو به ورته اجازه ورنه کړي او د دغه کار مخنیوی به کوي.